السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته دغه آی پی ایل کې د رشید خان او د محمد نبي ټیم سنرایزرز حیدرآباد چې کوم ده خپله دویمه او ډیره په زړه پورې لوبه ترسره کیدونکې ده د دغې لوبې په هکله به زه تاسو ته پوره معلومات درکړم او زه به د محمد نبي مینوالو ته یو ډیر ښه خبر هم ورکړم او بل طرف ته زه به تاسو ته ووایم چې دغه لوبې هایلایټس تاسو څنګه ښه کوالټي باندې کتلی سئ ځکه زیاتره ملګري دغه پوښتنه کوي. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه سئ. نو راځم اول خو به زه تاسو ته ووایم چې دغه لوبه چې کومه یوه ده شپږمه لوبه په آی پی ایل کې ترسره کیدونکې ده چې 16 اپریل باندې یعنی د چهارشنبې په ورځې باندې که خیر دغه لوبه دویمه لوبه د سنرایزرز حیدرآباد ټیم د آر سی بي ټیم چې کوم د رویل چیلنجر بنګلور کوم کې چې د هندوستان مشهوره لوبغاړی ویراټ کوهلي او د ساوت افریقا ای بی ډي ویلیرز او د اسټرالیا ګرینډ میکسویل غوندې لوبغاړي لوبه ترسره کوي. ډېر مضبوطه ټیم ده او بل طرف ته زه به تاسو ته د محمد نبي مینوالو ته یو ډېر ښه خبر ورکړم چې محمد نبي هغه تېره لوبه کې په سټ باندې لګېدلی او ډېر سخت لګېدلی و، خو بل خواته ډاکټرانو بیا دا خبر کړی ده چې نبي ښه ده اوس او کولی سي په دویمه لوبه کې لوبه ترسره کړي. نو په دغه دویمه لوبه کې به هم که خیر دوی محمد نبي ته چانس ورکوي، خو نبي ته پکار ده چې نه تنها ښه بالنګ وکړي بلکې ښه بیټنګ هم وکړي ځکه د دوی لاندې کې دومره هیټران نشته. د دوی نبي هم دې ته دوی په ټیم کې لګولی او دی خو د بالر په توګه باندې نه لګولی او دی د بیټسمین په توګه باندې لګولی او چې لاندې کې موږ ته ښه هیټنګ وکړي. نو صرف بالنګ باندې نبي نسي کولی چې په دغه ټیم کې ځان ته یو مضبوطه ځای جوړ کړي. نو په دغه لوبه کې به زه تاسو ته 11 لوبغاړي وښیم کوم به چې لوبېږي. د هغوی سره به ډیوډ وارنر، ویلینګر، صاحب او همدغسې منیش پانډې د ورسره لاندې کې بیا بین سټور د ورسره څلورم نمبر باندې ویجی شنکر ده، بیا محمد نبي ده، صمد خان ده، رشید خان ده، بومنیشور کومار ده، سندیپ شرما ده او نترجن ده. د 11 لوبغاړي په دغه دویمه شل وریځه لوبه کې د سنرایزرز حیدرآباد ټیم کې لوبېږي او بل به زه تاسو ته ووایم چې دغه لوبه تاسو په ملي تلویزیون کې هم لایف کتلی سئ او د افغانستان په وخت باندې ماښام ټایم کې که خیر 6:30 بجې دغه لوبه شروع کېږي، یعنې د چهارشنبې په ورځ باندې 13 اپریل باندې ماښام ټایم کې دغه لوبه که خیر شروع کېدونکې ده. او که تاسو غواړئ د دغې لوبې هایلایټس وګورئ په ښه کوالټۍ باندې، زه به تاسو ته یو ایپ وښیم د آی پی ایل خپل افیشل ایپ ده. اپ سټور کې یا پلی سټور ته به لاړ سئ، تاسو به آی پی ایل چې څنګه ولیکئ هغه فیروزي رنګ کې چې کوم ایپ ده په همدغه باندې کلیک وکړئ، دغه در سره ډاونلوډ کړئ. په دغه کې ښه کوالټۍ باندې چا سره چې وخت نه وي پوره لوبې کتلو نو دغلته واړه واړه هایلایټس په ښه کوالټۍ باندې تاسو کتلی سئ. نو همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ.